بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو، نن خاص موضوع باندې یو خو نن به تاسو ته زه د جنډې په حوالې سره یعنی بیرغ په حوالې سره یو نظر هم اچوم. ګو کې تاسو ته پته هم ده، خو یو تاریخ به زه بیا یو منظم راولم ځکه چې بیرغ معامله بیا راوتله شوې ده. خاص کر تاسو که نن خبرونه وګورئ، نن د افغانستان طرف نه هم التنه پاکستان ته تود هرکلی شوی دی او هغې هم د سفارتي نظام چې کوم ستاینه کړې ده، اوس بقاعده توګه سفارتکار چې کوم دي چې هغې ته فل اختیار وي، هغه به ملکونو ترمنځه دلته هم تعینات شي. هلته هم دلته کې ناظم الامور چې کوم دی شکیب دوباره پرموټ کوي یا بل راولي، خو ما خیال ده چې بل به راځي او هلته هم دا شانتې هغه به شي. خو دې سره سره دا بقاعده توګه یو د رسمي توګه باندې تسلیمول دي. په دې باندې تاسو ته ما ډیټیل سره هم ویلو، خو زما نظر به تیزي کې دا وي چې آیا دا ولې د بیرغ په معامله باندې پاکستان ورسره تسلیم کیږي. او وجه دا ده چې کوم دا خبرې اترې وي بیا خاص کر چین کې وشوې، په دغه کې چې کوم تاسو اوس ګورئ چې ټي ټي پي ده چې هغې خلاف افغانستان امارت اسلامي باقاعده کاروایي شروع کړه. هغه وروسته دا کیل کړل او فتوی ورمې جاري کړل. پاکستان سره شرط همدا و چې تسلیم کولو سره سره به دغه بیرغ هم تاسو تسلیموي. اوس په شرایطو کې نورې خبرې هم شته، ګوګې چې په دې باندې موږ بار بار دغه خبرې وکولې، اشارتن به هم کولې چې پاکستان د طالبانو حکومت په لاس کې اوس هر څه دي طالبانو کې چې هغې ولس دپاره هر څه کولی شي. په لکونو افغانان چې دلته پاکستان کې پراته دي، د هغوی یو شمېر مشکلاتو سره په دې انحلا په معاملې باندې دي، نو دغه معامله ورسره حل کولی شي، دا ویزې پرابلم ورسره حل کولی شي، نور مسلې ورسره حل کولی شي. خو بس هغې خپل یو نظام دی، یو خپل طریقه کار دی. اوس په دې معامله باندې آیا چې کوم صورتحال رامخته کیږي به هغه خو به خپل ځای باندې، خو دغه جنډا معامله چې کومه ده اوس په دغه په سفارتخانې باندې چې کوم لګي، دغه شانتې چین هم ورسره منلي ده، همدغه شانتې اوس په روس دی او دا هم مني ورسره. بیا دغه په د نړیوال کوم د هیوادونه دي نږدې ګاونډي هیوادونه ایران شو، نو دغه ځای کې که دا چیرې دغه وکړي نو یقینا بل طرف ته خطرات کم راځي. خطرات چې کم راځي هغه نه هم خبروم چې اوس پراکسي وار لکه دا اوس چې کوم دشمن ممالک دي، امریکا ده، هند ده، داسې نور چې کوم دي سره ملګري ملکونه دي، اسرائیل ده، هغې به اوس په څنګه تاسو اوس ګورئ هم تیزۍ سره عملیات شروع شوي دي، اوس په نورو هم تیز کی. خاص کر پاکستان کې هم زیاتې وي، همداسې افغانستان کې هم، خو دا جنګونو کوشش به کوي چې دغه بیلټ کامیاب نشي، دغه معاملې به نه کامیاب نشي. کوکې اتفاق ډېر ښه خبره ده او ولس په منځ کې که یو طرف ته دغه حکومت هغه لکه زیاتره، زه به تا ویم چې دا زیاتره ولس هغه ده، زه د هغه رای خبره کوم چې کوم اظهار کیږي، خو بل طرف ته دغه بیرغ معامله خو کم از کم چې دغه حل کړي شوي وی، ولې چې ولس زیاتره چې کوم دي که ولس ویم نه، بیا هم یار تر اوسه پورې افغانستان حکومت په د یو خبره نشو راځي چې کوم د بیرغ معامله ده یا طالبان ولې ضد کوي د خپل بیرغ. خو ټیک ده، خپل څرنګې پاکستان کې هر جماعت کا تاسو وګورئ، پیپلز پارټۍ ده، مسلم لیگ نون ده، تحریک انصاف ده، هر یو خپل بیرغ مولانا فضل الرحمان د بیرغ اوچت کړی وي. خو چې حکومت کې راشي، حکومت کې یا داسې قومي معامله وي، نو خپل یو جنډا یو بیرغ هغه مخته وي. بیا چې حکومت کې رام شي، که هغه خپل بیرغ ورسره لګوي، هغه هم ورسره لګېدلی وي، خو اصل بیرغ اوچت غوره چې کوم هغه یو وي. نو د افغانستان کې ولې دا معامله نشي کېدی؟ اوس ګو کې چې کوم دغه آخري بیرغ باندې اتفاق شو، چې کوم دغه درې رنګه بیرغ دی، تور شین او سور، په دغه باندې په نړیواله کچ باندې په منلې شوی هم تسلیم شوی هم دنیا پېژندګنه هم شوې وه. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې طالبان کم از کم دغه معامله لږ شان په دې باندې نظر واچوي. زما سوال هم دا دی چې دغه چې کوم خلک دي، خلکو کې مینه محبت په څه نه څه پیدا کېږي. ګوره پاکستان کې څومره شخړې وي، څومره یو بل پسې بدرد وي، خو قومي معاملې باندې بیا هغه یو بیرغ شي.
لکه تاسو اوس موجوده صورتحال کې لیدلی شي تحریک انصاف صورتحال کې لیدلی شي چې زړونه به نه مني خو هغه به یو بېرغبني سي ولې چې هغه یو ورکوي پیغام ورکوي نو دغه ما اخري یو لږ شان خبره مو تاسو ته درکړې مو خو انشاءالله نور به تاسو سره خاص خبرونه شیر کوم ډېره مننه خوشحاله وباد